بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اصغر صلاح یم تاسو سره د عربي ژبې د زده کړې لپاره کتاب العربیة بین یدیک راځو 312 نمبر صفحې ته رسیدلي یو. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. کم شوطا طفته. اول راځو طفته دا درې الفاظ دي موږ سره او د دې درې الفاظو نه به موږ څه جوړو؟ مثالونه جوړو. ګورو دوی چې څه خیل مثالونه جوړ کړي دي هماغسې به موږ هم جوړو. طفته 7 اشواط. کم شوطا اشواط جمع ده، شوط څو دفعې. دا طواف چې دی که نه، څو دفعې، څو ځلې، څو کرتې. کم شوطا طفته څو ځلې دې طواف وکړ. طفتو طواف مې وکړ 7 اشواط 7 ځلې. دا اشواط دا څو ځلې ته وایي که نه، څو کرتې ته وایي. سعیت 7 اشواط. کم شوطا سعیت. سعیت 7 اشواط. اشتريت 10 أثواب. کم ثوبا. اثواب جمع ده چې پوښتنه کوي بیا په ثوب پوښتنه کوي. زه خو نه یې پوهېږم چې څو دانې یې اخیستې دي. کم ثوبا اشتریت. سوال دا دی، بیا جواب چې دی اشتریتو. ځکه سوال چې کوي تا څو اخیستل، بیا خو جواب خپله وایي که نه. اشتریتو 10 أثواب. 10 جامې مې واخیستلې. قرأت 6 كتب. کم کتبا قرأت. څو کتابه دې ولوستل. قرأتو ګوره کله چې وایي ما ولوستل پیښ به ورکوي قرأتو، او کله چې وایي تا ولوستل زور به ورکوو. قرأت. کم کتبا قرأت. جواب قرأت 6 كتب. ومې لوستل 6 کتابونه. 6 کتابه مې ولوستل. اوس دې کې مثال څنګه جوړو؟ دې درې الفاظو کې کم صلاة صلیت. څو لمونځونه دې وکړل. زه به دا موبایل جواب کوم چې څوک زنګ راغی. خبرې مې وکړې، ما نه مې هېر شو چې کوم ځای کې وو. په هر صورت دې ځای نه به شروع کړم. اکلت 3 وجبات. کم وجبة اکلت. څو ټایمه غذا دې خوړلې. اکلتو 3 وجبات. 3 غذاوې مې خوړلې. لکه سهار غرمه ماښام دې ته وجبه وایي. د سهار خوراک یوه وجبه ده، غرمه خوراک بله وجبه ده، ماښام خوراک بله وجبه ده. عموما موږ 3 وجبې خورو که نه، نو د هر ټایم خوراک ته انګلیش کې میل وي او عربي کې وجبه وایي. نو اکلتو 3 وجبات. 3 وجبې یا 3 غذاوې مې وخوړې. درست 4 حصص. كم حصص یا حصة درست. درست 4 حصص. 4 ساعته مې درس لوستی. 4 داسې ساعته نه چې 6 دقیقې. داسې ساعته لکه هغه مکتب کې 4 ساعته نه، 1 ساعت د ریاضي، بل د جغرافیایي، بل د بل شي، بل د بل شي. 4م تمرین هات جملا کما فی المثال. داسې جملې راوړه لکه څنګه چې په مثال کې دي. مثال کې څنګه دي؟ صلى ركعة. صليت ركعتين. صلى ركعة. صلى لمونځ یې وکړ. رکعة یو رکعت. اوس دې نه مثال داسې جوړوو چې ما لمونځ وکړ 2 رکعته. دا به داسې ده، نورې به هم همداسې جوړوو. قرأ ولوسته کتاب. قرأتو. ګوره که چېرته مونږ داسې یو څه ولرو قرأ. قرأ. دینه که وایم قرأت، تا ولوسته. قرأتو.
ما ولوسته. قرأتی تا ولوست مؤنث. نو که وایم ما ولوسته کتاب چې دی دا چې دی دا مفرد دی کتاب. قرأت کتابا یو کتاب، کتابین دو کتاب. نو مفرد یو دی. عرب موږ عموما دوه لرو، یو مفرد دی یو جمع لرو په عامو ژبو کې. عربي چې لري عربي مفرد هم لري او مثنا لري او جمع لري. مفرد داسې لکه کتاب یا مسلم یو مسلمان، مسلمان دوه مسلمانان او مسلمون ډېر مسلمانان. کتاب یو کتاب، کتابان دوه کتابه، کتب کتابونه. طالب زده کوونکی، طالبان افغانستان کې طالبان ډېر ورته وایي ځکه افغانۍ جمع ده، پښتو جمع ده. طلاب جمع ده. وګورئ اخر کې الف او نون همیشه د مثنا د دوو نښه وي، خو هر وخت نه. بیا کله کله کتابین هم راځي، کله راځي مسلمان مسلمین هم راځي. لکه ته وایې جاء مسلمان، دوه مسلمانان راغلل. ضربت مسلمین، دوه مسلمانان مې ووهل. جاء کتاب ووهئ، کتابونه خو نه راځي که نه. هذان کتابان، دا دواړه کتابونه دي. قرأت کتابین، ما دوه کتابه ولوستل. کله چې فاعل وي، کله چې مرفوع وي په دې حالت کې وي، کله چې منصوب وي، کله چې مفعول وي، کله چې منصوب وي یا او نون کتابین وي. دا به انشاءالله وروسته راځي د ګرامر او د قواعدو په برخه کې. نو کوم ځای کې وم؟ قرأت کتابین. عمل یوم، عمل کار یې وکړ یوم ورځ یا یوه ورځ. عملت یومین، دوه ورځې مې کار وکړ. فقد حقیبة، فقدت حقیبتین، دوه بکسې مې ورکې کړې. اکل سمکتن، وخوړه یو ماهي. اکلت سمکتین، ګوره سمکتان نه دی ځکه دا مفعول راځي منصوب راځي، نو ځکه مې سمکتین دی که نه. هذان سمکتان یا هاتان سمکتان، دوه ماهیان دي. بیا چې مرفوع شي سمکتان راځي. قضا لیلة، قضیت لیلتین، دوه شپې مې تېرې کړې. درس درس یې ولوسته. حصة یو ساعت. درست حصتین، دوه ساعته مې ولوسته. التدريب الخامس، پنځم تمرین دی. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. مثال کې المسجد الحرام، العصر. دا اوس مثال دی. مثال د دې نه به څه موږ جوړو؟ متى وصلت الى المسجد الحرام، سوال دا جوړو چې دې ځای ته کله ورسېدې مسجد حرام ته، او جواب به داسې وي چې بعد د دې نه وروسته. دغلته وخت ذکر دی، هلته به ولیکئ چې د دې وخت نه وروسته ورسېدم. عین مثال مکه ته ځای دی، کله ورسېدې دې ځای ته؟ د مغرب نه وروسته. متى وصلت، کله ورسېدې؟ الى المسجد، الى مکه ته وبخئ، کله ورسېدې مکې ته؟ وصلت بعد المغرب، د مغرب یا د ماښام نه وروسته. متى وصلت الى المدینة، کله مدینې یا ښار ته؟ دا مشخص ښار دی، المدینه المنوره، عام ښار نه دی. متى وصلت الى المدینة؟ وصلت بعد الفجر. متى وصلت الى مزدلفه، مزدلفه ته کله ورسېدلې؟ وصلت الى مزدلفه بعد غروب الشمس. متى وصلت الى عرفه، عرفه ته کله ورسېدې؟ وصلت بعد زوال الشمس. متى وصلت الى منى، منى ته کله ورسېدلې؟ وصلت بعد الظهر، د ماسپښین نه وروسته ورسېدم. دلته ما څه وویلي؟ یعنې د لمر تر ډوبېدو وروسته ورسېدم. ما نه هېر شو چې ما پښتو کې څه ویلي. متى وصلت الى المسجد النبوي، مسجد نبوي ته کله ورسېدلې؟ وصلت بعد العشاء، د ماسخوتن نه وروسته. دا وګوره دا زیر دی. یو نقطه تاسو ته ووایم، عشاء چې دی د ماښام ډوډۍ ته وایي چې زور ورکړل شي. ښه، که زور ورغی هغه د ماښام ډوډۍ ده، او که زیر و هغه د ماسخوتن ټایم دی.
التدريب السادس شپږم تمرين هات جملا كما في المثال مثال کې چې څه دي داسې جملې راوړئ. يطوف 12 يطوف في اليوم خدا 12 نه دي 12 دی نو يطوف في اليوم 12 په 12 ورځ طواف کوي. يدرس في اليوم 13 14 ورځ. ګورې پښتو کې هم دا عادت شته یو داسې دی یو دوه درې بل چې دی اول دویم دریم نو دا 14 نه دي 14 ورځ ده. يعمل في اليوم 14 په 14 ورځ کار کوي. يذهب في اليوم 15 15 ورځ باندې ځي. يحضر في اليوم 16 په 14 ورځ حاضرېږي یا راځي. يغادر في اليوم 17 په 18 ورځ ځي. يغادرو دا ځای چې کله پرېږدي مغادره راتګ يحضرو او ځي يغادرو. يصل في اليوم 18 په 18 ورځ رسیږي. وصول receive arrive receive نه دی arrival دی. نو 314 صفحه کې ملخص و تراکیب دی که ژوندي دا به بله ورځ ولولو. ویډیو ته هم در سره که خوښ هم لایک ورکوئ. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.